الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو یو ځل بیا خلیل آباد چې د بېسودو ولسوالۍ مربوط دی دغه ساحې ته راغلي یاستو. دلته هم زموږ یو داسې بېوزله کورنۍ ژوند کوي چې په کور کې ورته یو نه بلکې دوه معیوبې خویندې پراته دي. دوه معیوبې لورګانې دلته ورته په دې کور کې پراته دي. هغه څوک د دغې درد احساس کولی شي چې په کور کې ورته معیوب یا معیوبه خور یا ورور یا د کورنۍ یو غړی وي. دغه معیوبو خویندو سره به د نږدې نه ګورو چې د دوی د ژوند دغه شپې او ورځې څنګه تېرېږي. په دې هیله چې موږ سره پاتې شي او دا خپرونه هم تر پایه پورې وګورو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسو ته په پیل کې یادونه وکړه چې په دغه کور کې دوه هغه لوڼې ژوند کوي چې معیوبې دي. د دې تر څنګ هغه مورجانه دلته ژوند کوي چې د دغه معیوبې خویندې د دغه معیوبې لوڼې مور دی. دا ژوند په دې مورجانې باندې به څنګه تېرېږي دا صرف او صرف دا مورجانه پوهېږي او الله پوهېږي. دغه مورجانې سره او دغه معیوبې خویندې سره غواړو چې یو څو خبرې وکړو. راځئ چې دې سره یو څو خبرې وکړو. السلام علیکم مورجانې. مورجانې تاسې اصلي د کوم ځای اوسېدونکي؟ اصلي د کونړ. اوس دلته جلال آباد ته راغلي یاستې دلته ژوند کوئ؟ اوس دلته راغلو دلته ژوند کوو بچی. مورجانې زه خو په دې پوهېږم چې معیوبې لوڼې پالل څومره ګرانه خبره ده. الله ته اسانه ده. الله ازرې زور دی هغه هر څه یینې نه مقصې ګوره د لوی الله سره مې شته. نه ښه لرم نه بد لرم نه راسه څوک کومک کوي نه راسه څوک لاس اړوي نه ښه کوي نه بد کوي. لوی الله مې شته. په یو بچی مې دی هغه نه مو په جتاو او د لوی درک نه لري. په دغه ډاګ کې ناست یم دونه څه نشته دا تاسو اوس راکړئ دا په ځان راواچوئ. ناست یم په دې خطو کې ناست یم. دا هم لاسونه دي د یخنۍ د لاسه ذره ذرې ناست یم. تا ته څه مورجانې کله چې دغه لورګانې وي دغه لوڼې دي کله چې تا نه یو څه وغواړي او یو څه ښه کالي ته یې زړه کېږي ښه خوراک ته یې زړه کېږي هغه وخت په تا څنګه بس تېرېږي ځوان الله یینې په ما تېره شي که نه که پرون چې تاسو راغلئ ماما بس چا په غاړه ولیدې به ماله دا راکړم زه د کومه کوم زه د کوم ځای نه راغلم زه ښه خوراک د کوم ځای نه راغلم زه ښه جامه د کوم ځای نه راغلم زما خو نور د مخ د اړولو څوک نشته که نه چې مال یې راوړي. مورجانې په دغه کورنۍ کې دغه دوه لوڼو ته څنګ نور څو تنه تاسې ژوند موږ ټول 12 کسه کورو 12 کسه دا یې لور ده هغه مشر یې زوی دی نه ده او نور مشرینونه دي دوی دا واړه زامن زویه الله شته چې دروغ زه یم نو الله په سر ولاړ دی هغه خو مینې که نه خو خبردار دی په دې خبرو باندې که نو زما بله وسیله نشته بې د الله نه. تا مخکې وویلو مورجانې چې دغه خویندو لپاره ما خپل لوڼو لپاره ما پیچکارۍ اوس راوړې او دوا مې ورته راوړې. دغه دوا پیسې تاسې د کوم ځای نه کوئ چې دغه لوڼه یو خو معیوبې دي او بل چې مریضه شي نو تاسې د کوم ځای نه بیا راوړې وه؟ درک خرک نشته. تا ته خو ما پرون مې ویل چې 10,000 روپۍ مې قرض کړي دي د چا نه 10,000
زره روپو باندې زما نه جامې ووتې ګلونه زما دانې درک نه شته چې زه هغه قرض خلاص کړم که دا وږي که تږي که بربند دي که ټول موږ ناست یو د الله سرې ته د الله سرې ته ناست یو چې الله ته یې زمونږ بله وسیله نه شته څنګه وکړمه څنګه تاسو راته ووایئ که نو څنګه وکړم زما خو بله وسیله نشته دی بې د الله نه دغه 10,000 روپۍ چې تاسې قرض کړی او د دغې لوڼو د مریضتیا لپاره مو قرض دپاره م قرض کړي که مریضتیا شوه که نه دی داسې مریضې شوې چې بیخي داسې راته ټول پرېواته ډب ډېری د یوې یوې درک زموږ سره نور پیدا نه شي یا الله زموږ بله وسیله نشته بې د تا نه دا زما زړه راته ناست زه څه وکړمه زه څه وکړمه زما خو بله وسیله نشته تاسو دې ډاک کې وګورئ په دې ډاک کې ناست یم هېڅ هم نه لرم بې د الله دا سرې نور څه نشته هېڅ هم نه لرم راکته نشته بل څه نشته څه شی وکړم څه شی تاسې ماته ووایئ څه شی وکړم مورجانې کله چې دغه لوڼه د شپې لخوا ویده کېږي یو اطاق نه بل اطاق ته وړي یا د یو ځای نه بل ځای ته وړي نو هغه وخت به ډېرو ستونزو سره مخامخ یې هغه وخت څنګه به زیاته سخته ده ډېره سخته ده د زیږنې په 2 کسه نسا غلطې وړه د هغه زیږنې په 2 کسه ډوډۍ خوله کې ورکوه اوبه خوله کې ورکوه نو زه څه وکړم په سترګو ړنده شومه په غوږونو کڼه شو درک خرک مې نشته زه څه وکړم زما نوره وسیله نشته څنګه چل وکړم ډېره تنګ یم په دې خپل ژوند هم ډېره تنګ یم خپله زندګي مې خراب څه شی وکړم څونه ده چې ځان یې خپل اوبه خواړه کولی ته دې ورته وګوره چې یخني وشي دا چلونه دا ناستې دي د الله بندیوان دي الله بندیانې کړي دي که وږي که تږي زه بل لاس ته ګوري او ناست یو جان څه شی ما خو بله وسیله نشته بې د الله ولګیا د تندې د یګنې کې ناست یو څوک راله دخله شی نه راغلی دې بندګانو ته پاته دي دا د چې دا معذوره دا بل هم ناسته ده دې ټولو خلکو ته پاته الله راشي د ګجران ځای را جوړ کړه مخالفه یې را مور کې بند کړه هېڅ وسیله هم بله نشته د ګجرانو هغه د میخو ځای پاکې او دوی ورته سره دا وکړه نو چې کور ته بند کړه نو څه وکړم خاشاک تاسې راوړئ چې د شپې له خوا نه دې ورته بلکې تر څو پورې وطاق ګرم شي د قلا بلا راوړو لګن کې ورته واچوه پلاستیک کې پې واچوه اور ورته که ورته کښېنو بل څه خو نشته که قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو مورجانې خو تاسې ګوري چې وایي زه په خپل ژوند نور په تنګه راغلی یم او د دې ژوند نه مې نور بلکل زړه موړ دی دا به په دې مورجانې باندې د الله تعالی امتحان وي خو مه هېروئ ای هېوادوالو ای پښتنو ای وطنوالو مه هېروئ چې دا په تاسې باندې هم امتحان دی هغه دارایی هغه شتمني چې تاسې ته الله تعالی درکړی دا په تاسې باندې امتحان دی چې تاسې څه کوئ مورجانه تاسې ګورئ چې په ژړا دی 2 لوڼې ورته معیوبې په دغه کور کې پروت دی ژوند به یې څنګه تېرېږي مخکې هم ما تاسو ته وویلو چې دا صرف دغه مورجانه پوهېږي او الله تعالی پوهېږي راځئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې ماښام دی دغه کورنۍ ډېرو شیانو ته اړتیا لري خوراکي توکو ته دوایانو ته یخني دی ژمني توکو ته ډېرو شیانو ته اړتیا لري غواړو چې دغه دواړه خویندې هم تاسې ته در وپېژنو دیو سره هم 2-3 خبرې وکړو چې دوی څه ویل غواړي نوم دې څه شی دی خبرې کوی شي ما سره نوم دې څه شی دی تا ته څه شی درکومه ګورئ ته دا وګوره ته دا وګورئ دا ته ګورئ دا
پاسه 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 نه وای چاته تا ته نه وایم تا ته نه تا ته پیسې درکوم بس چاته نه ای چاته نه وای ای ماما دې تا ته پیسې درکوم ای ماما دی خو ما ته وګوره پیسې درکوم دلاله پیسې درکوم پیسې نکریزم درته راوړم تا ما ته پرون نه ویل چې نکریزې ما ته راوړه بنګړي دې راته وویلو ګوره تا ته مې بنیان راوړی ګوره بنیان ته دا واله بې واچوه ځان ته ښه بنیان تا ته ګوره خولۍ په سر که دا خولۍ په سر که خولۍ په سر کولی شي تا ته په سر ومه وای 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 خورکه دستکشې به هم واچوې ښه دستکشې به واچوې ښه دا بل رانږدې که قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا خورکې دا ګوتې داسې کږې دي چې هغه دستکشې هم پکې نه راځي دا بل خورکې سره زه خبرې کوم او چغې وهي او یریږي کله چې په دې لاره یو مرغه هم تیریږي او آواز کوي د هغه د آواز نه هم دا یریږي تاسې په خپله د ځان سره فکر وکړئ چې دا کورنۍ به د څومره ستونزو سره مخامخ ته ما سره خبرې کولی شي نوم دې څه شی دی تا ته څه شی درکړمه ته څه شی اغوندې ته ما ته ووایه تا ته دستکشې درکړمه دستکشې تا ته درکړمه ښه قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه کورنۍ ته به بیا هم موږ راځو خو که تاسې غواړئ چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ او د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ نو تاسې کولی شئ زموږ د هیله خیره ټولنې په وایبر شمیرو باندې زموږ د هیله خیره ټولنې د وایبر شمیرې دي 003 9 500 زموږ بله شمیره دی 003 545 وخت هم ماښام دی موږ به نورو کورنیو ته هم ځو او د نورو کورنیو سره به هم مرستې کوو د نورو کورنیو سره به هم مرکې کوو تاسو ته به ښیو په دې هیله چې تاسې دغه کورنۍ یوازې پرېنږدئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې دلته ګورئ چې د اسلامیک ریلیف جلال آباد لخوا دغه کورنۍ سره د ژمني توکو او د دې ترڅنګ د اشپزخانې لپاره هغه لوښي چې دغه کورنۍ ته پکار و مرسته یې ترسره کړه تاسې هم راشئ او دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ د هیله خیره ټولنې سره یو ځای شئ او د دغسې معیوبې خویندې د دغسې بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړئ تر بیا ښه وختونه ښې چارې ښې شېبې خدای دې وکړي موږ به همیشه دعا کوو الله تعالی ته موږ همیشه به خپل خدای ته دعا کوو چې خدایه ته موږ ته اولاد راکړې هغه هلک وي که جینۍ وي خو په څلورو اندامو دې روغ وي
تاسې ټول هم را سره په دغه دعا کې امین خدای په امان لاس راکړه مخه ښه وکړه چې زه لاړ شم ښه مخه ښه وکړو ښه مخه ښه خورجانې مخه ښه لاس راکړه چې زه لاړ شم لاس راکړه بیا به راځم تا ته به بنګړي راوړم تا ته به زه بنګړي هم راوړم ښه نکریزې به هم درته راوړم ښه نکریزې او بنګړي درته راوړم که نه نکریزې ډېر درته راوړم که لږ نور د څه خوښېږي څه درته راوړم وږوالی درته راوړم هغه ورونه چې تا د شرق راډیو تلویزیون نه ګورې هغې نه څه غوښتنه لرې څه ویل غواړې چې څه درته راوړي هله غوږوالی درته راوړي دغې خورجانې غوږوالی ډېر خوښېږي راکه لاس راکړه چې خدای پاماني وکړو لاړ شم خدای پاماني نه کې تر بیا د الله په امان تاسو ټول په لوی خدای سپارم الله پامان دا په ما چې نن راحت دی دغه ټول ستا برکت دی ستا غمونه ماته یاد دي ستا فکرونه ماته یاد دي ټوله شپه ماته دعا کړې ستا نفلونه ماته یاد دي زه دې ګل کړم ځان دې خاورې د سپرلي د باد وږمې مور خوږې مورې مور خوږې مورې رسنۍ باید د علم او پوهې په رسونه کې هڅه وکړي. د هیلې خیریه ټولنه.